السلام علیکم. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تاسو په خیر یاست؟ نن ویډیو چې دا د میتالوجي برانچ دی، میتالوجي چې دا خپله د میډیسن برانچ دی، نو په هغې کې میتالوجي کې بیا زموږ د نن ډسکس چې دی هغه پر RBC دی. خبرې پر RBC کوو چې د سرې حجرات موږ په تېره ویډیو کې مطالعه وکړه چې دا څنګه د چې څه جوړ دی او د کوم دغه څه جوړ دی. په دې ویډیو کې چې دا پارټ 2 ده، د دې ویډیو کې چې دا د ټیسټ به څنګه کوي، مینوال طریقه مطلب په لاس باندې به څنګه کوي. اوس زیاتره ماشینان راغلي دي، موږ په ماشینانو کوو، نو مینوال طریقه سړی څنګه کولی شي دا د دې طریقې معلومات اوس تاسو ټول اوسي. ډیپلوما د هیماتولوژي فل فورم درته هیماټو مین بلډ لوجیمنټ سټډي. یو خواهش درڅخه کوم چې باید زموږ پښتانه یو بل ځای به کوم سره کوو، هغه چې دا فیلډ صحیح په دې کې بیا قسم قسم ویډیو راځي، نو کوشش کوئ چې چینل درسره سبسکرایب کړئ. RBC مینوال میتھڈ کاؤنٹنگ ٹیسٹ مطلب د RBC مینوال کاؤنٹنگ ټیسټ. RBC کاؤنټول د مخه بس تاسو سره مهم چې شي اول مهم بس تاسو سره پیپټ دی، RBC پیپټس دا وګور. داسې یو ټیوب راځي، یو داسې پایپ دی چې هغه ته RBC پیپټ وایي کېږي. د دې پر سر برابري په داخله کې به د خولې د کشېدو لپاره ماوت پیس یې داسې راکشي او دا 101 میټر مرتس او دا ریډ بیډ دی. مرتس به څونه وینه راکشو، وینه به درته ځای راکشو 0.5 وینه چې مراکش کې بیا به څه چمکو دا RBC سولوشن ورسره یو ځای کو. او بله خبره په یاد ساتئ چې هغه وینه به د ایډیټیو په ټیوب کې بل شي کې باندې په بل ولې دا هلته کلاټېږي. ډایرکټ وینه راواخلم یو دم کار پر وکړئ، نو دا به څه چمکي دلته چې در واچول بیا به د دغه لیس پر دا خوله باندې په لاس ورکښېدی په دا یا دلته کښېدی یا موږ خو داسې به یې وښوری، د دا داسې به یې وښوری، داسې به یې وښوری چې مکس سره 2 منټه چې دې مکس کړه. د دوم شی به ستا سره چې موجود دی، دوم شی مهم شی دی کچمبر به ستا سره وي. کچمبر چې دی، کچمبر چې نه وي در سره ته دا ټسټ ته نشې په کولی. کچمبر به زه ستا ته د کچمبر یو ډیټیل نوم کور سلایډ به در سره وي، کچمبر به در سره وي. دا کچمبر چې دی دا به داسې وګوره. کچمبر چې دی که ته د لیبارټري د خوا څخه یې نو تا ته معلومېږي چې موږ کچمبر چې دی کچمبر یا کچمبر خیر خوله مې لږ خطاوېږي، دا په خوله کې ډېر خطاوزن بخښه به ډېر کوي. او د دې ته بیا بل شی هم وایي کېږي هیموسایټومیټر هم ورته وایي کېږي. سلایډس د دې پوزیشن ته دا موږ په څه شي دلته واچوو. اوس نو دا خو یو مین مقصد لري، یو شی لري، داسې خو نه کېدای شي چې بس ماسې کچمبر ته واچوو. کچمبر که تاسو استعمال کړی یا ته په نورو نوي ویډیو کې راځي یا په زړو ویډیو کې هر وخت چې دا ویډیو مو تاسو ولیدل بلکې زه بیا WBC هم درته وایم. دا چې دی کچمبر کې داسې کوچني کوچني خانې وي، دلته دا سم واضح نه دي لیکلي، دلته تاسو واضح دا حقه دی. اوس وګوره داسې خانې دا WW چې دی دا د WBC لپاره شمارل کېږي په مینیمل طریقه باندې. چې ته WBC شمارې دا خانه چې ده دا خانه چې دا ټوله د WBC دې ته سکویر وایي. دا خانې چې دي دا د WBC لپاره شمارل کېږي. دا خانې چې دي په دا مابینځ کې چې وګورئ کوچنۍ خانې، دا کوچنۍ خانې به ته بیا دلته څلور خانې سره جلا شوي دي، دا کونجونه سره جلا شوي دي، 4 کونجه سره جلا شوي دي. دا جلا شوي یعنې جلا شوي خو ته به دا 4 کونجونه سره شمارې، دا کونج به شمارې، دا کونج به شمارې. دا چې دې شمار کړله مین مقصد مې دا دی چې لیکویډ به اوس څنګه راچې دلته دا ځایونه چې دې شمارل دې لپاره به اوس ته دا پروسس څنګه مخته بیایې. سلایډ دې پکښې د سلایډ په بغل باندې به ته داسې دا کوم دغه چې تا راخیستې دی لیکویډ، دا لیکویډ به د دې په دا خوله داسې قرار به دلته پورې وي. چې پورې ودې هغه بیا داسې په مایکروسکوپ کې معلومېږي. دې زه ښکاره کوم په مایکروسکوپ کې دا دیگر دا طریقه باندې به داسې به وینه راکشي. داسې ډول پروسس ته بیا به مایکروسکوپ ته درکوي. دا کومه معلومېږي ته ترې داسې معلومېږي دا څه
داسې په ریل کې معلومېږي دا به ته شمارې چې هر څونه دې شمار کړه هغه به شمارې. نو دا میتډ شو، دا وګوره داسې دا یوه خانه به داسې شمارې، داسې په دې لین کې چې هر څو اربیسیانې راځي دا به شمارې، 5 خانې به شمارې، دا سکویر دې ته سکویر وایي دی. نو دا سولوشن مې درو شوی او ټیوب مې هم درو شوی، دا خو نو دا سور شه. اوس به زه وایم د دې نارمل رینج نارمل رینج به هم درته وایم. نارمل رینج مې په اتر ویډیو کې درته ویلي خو اوس به بیا درته وایم. دا د 4.0 تر 7.0 یعنې بیا د 8.0 میلیون په حساب کې دا کم نه راځي، میلیون سره باید وشاته په اخر کې د دې پر مایکرو لیټر ورته وایي کېږي چې د MCUL ورته ګوره. او فیمیل هم 415 میلیونه پورې ده. او دا پروسس د څه شوی کېږي؟ هیمو سایټومیټر وایي کېږي. دا کوچمبر څوک راکابېکشن دا کوچمبر د یو خوا باندې ایښی دي دلته که راچې ورکړی وي نو د خپله د کېږي 15 مایکرونه واخ ورواچوم. ښه دا اوس ما چې دی دا به اوس په څو کې ضربه مهم لفظ خو دا دی چې په څو کې به ضربه سولوشن مو دا ټوله خو میکس ول. دا وګوره ما 5 خانې راخیستې دي، 1 2 3 4 5 سره 500 کړه چې اساني دپاره. اوس 2.5 ما په 10 زره کړه نو ټوټل څو راغله؟ 25 لکه راغله. موږ څنګه وکړو اوس 2.5 میلیون چې دی هغه موږ ولیدل. داسې په ایزي طریقه باندې شماره کېږي ده. او بل مخصوص خبره دا ده چې دا اوس دونه کېږي نو دا چندونه اوس څوک نه کوي، ولې CBC باندې ډایرکټ ته خبره درشي هغه مخته زه ورته دا مې د دې پر کړ د ریپورټ په څنګه ورکړی. ریپورټ په دا د یو هسپتال د واخه هر هسپتال چې دی و د هغه هسپتال د واخه که زنانو د زنانې نوم ولیکه، ایج یې ولیکه، ریپورټ د کوم ډاکټر درته رسولی دی، تاریخ یې ولیکه، نمبر یې څو دی. CBC نمبر ډېر مهم دی په لیبارټري کې. اوس موږ چې کوي موږ په واخه کله CBC باندې راځي اوس دا مینیول طریقې ختمې شولې. دا د دې لپاره کوم چې ما سره ویډیو ګډې مکمل وي نو RBC دا کوم ګور دلته ریزلټ راځي دا انویسټیګیشن یونټ چې شته هغه درته یو او دا فیمیل میل دواړه داسې راځي. دا خو ما طریقه ده وښول چې په کوم طریقه به ته د دې دانې شمارې دا 15.3 کشي کېږي. دا سولوشن دی 0.2 راکشي ورسره بیا مکسي بیا دا کوچمبر ته چې ولې دا مایکروسکوپ دی. دا خانې د وګوره داسې شمارې دي داسې ورپسې دا دانې دي چې معلومېږي. دا بیا په مایکروسکوپ چې د ریل وګوره بیا معلومېږي. بس نو نن ویډیو دا غونه وه. کوشش مه کوئ چې په اسانه طریقه درته ووایم او خوښ شوی وي نو یو چینل چې دی د سره سبسکرایب کړئ.